مشهور ټیک ټاکر سایکو ارباب چې دن هغه د دنیا نه لاړه، هغه خودکشي وکړه، خو دا خودکشي په څه وجه باندې وکړله میډیکل رپورټ هم راغلل، دا سره هم شریکومه چې دې څه چل کړی او چې د هغه د وجې نه دا د دنیا نه لاړه او اصل حقیقت مخې ته هم راغلی دی. ملګرو دا جنۍ چې ده نو دا یو کس تنګوله، ډېره زیاته تنګه کړې وه، ځکه چې داسې خبرې یې ورته کولې که نه چې هغه هم په سوشل میډیا ویلی نه شو. موږ ځکه پښتانه یو که نه خپل عزتونه راته ګران دي، د بل انسان عزت راته هم ګران دی. ملګرو د هغه په باره کې چې ده نو هغه دومره تنګه کړې وه چې 200 ګولۍ دې خوړلې وې، یو ډبی ګولۍ چې دي نو دې خوړلې وې، د هغه نه پس چې دا د دنیا نه لاړه، ختمه شوله. یو کس دومره تنګه کړې وه، دومره تنګه کړې وه چې هغه مجبوره شوله، اخر کار داسې حد ته لاړه که نه چې هغه یې خودکشي باندې مجبوره کړه. هغه نن د دنیا نه لاړه. که هغه په ټیک ټاک باندې هر څه کړي دي که نه، خو یو انسان تنګول نه دي پکار. هغه ټیک ټاکر او خیر خبره ده که نه، هغه هغه چې ده نو چې کومه ټیک ټاک یې کولې نو هغه نه زما خوښې دي نه بل چا خوښې وي، ځکه چې یو جنۍ یو داسې ټیک ټاک یې کوي که نه، نو دا زمونږ د پښتنو په معاشره کې دا زمونږ نه خوښېږي. خو بلکې یو انسان دومره تنګول نه وي پکار چې هغه په خپل ژوند باندې مجبوره شي او خپل ژوند چې دی نو د خپل لاسه واخلي. یو 200 ګولۍ دې جنۍ وخوړې او دا د دنیا نه ختمه شوله. ټیک ټاکر چې وه که نه سایکو ارباب چې دی نو هغه د دنیا نه لاړه، ختمه شوې ده، په پېښور کې خودکشي کړې ده.